بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله عليه وسلم. فصل شپغم اسم منصوب. نن به مونږه شپغم فصل وایو. اسم منصوب. اسم منصوب से तो वही इसम के आखिर में निस्बत के लिए याई मुशद्दद और उससे पहले कसरा ज़्यादा करने से जो इसम बनता है उसको इसम मंसूब या सिफती निस्बती कहते हैं. वही पर इसम पर आखिर की निस्बत द पारा याई मुशद्दद लगवल. मुशद्दद چې یو حرف دو ځل ویل کېږي هغه پې لګول او هغه نه مخکې حرف باندې زیر لګول نو دې ته اسم منصوب وی. دویم نوم یا صفت نسبتی کہتے ہیں و یا ورته صفت نسبتی هم وی. نو اسم منصوب څه ته وی؟ اسم منصوب دې ته ویل کېږي چې په آخره کې یا مشدد او هغه نه ما قبل کسره ولګولی شي نو دته اسم منصوب ویل کېږي. بیا فرمائی اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے. و اسم په آخره کې یا نسبتی لګولو سره دا خبره معلومیږي چې د دې د څه شي سره تعلق دی. یعنی هغه طرف ته نسبت وي که نه، یعنی یو کس د کم ځای دی. اوس وګورئ بغدادیون دا وګورئ یا باندې یعنی یای مشدد کړی دی هغه نه مخکې دال تاسو وګورئ کسره د زیر ده. نو بغداد کا رهنے والا د بغداد اوسیدونکي یعنی د کس تعلق څه شی دی د بغداد سره نو تعلق دا دی چې دا هلته اوسیږي. نو دا دیون دا اسم منصوب دی چې یا مشدد ما قبل تینا کسره وي. یا بغداد کې پیدا کی ہوئی چیز یا د بغداد یو شیز پیدا شوی دیتا هم ویل کېږي. یعنی بغدادیون دا اسم منصوب دی. نو معناګانې دو بیان کا. اور هندیون او بل چې دی هندی دی هند کا رہنے والا یا هند کې پیدا کی ہوئی چیز. هندیون د هند پیدا اوسیدونکي او یا د هغه زی پیدا شوی یو شیز. نو دا وګورئ دا اسم منصوب دی یا مشدد ما قبل تینا کسره ده. اوس بل مثال ورکړی صرفیون علم صرف کا جاننے والا. علم صرف چې څوک پیژني پوهیږي په دې باندې. نحویون علم نحو کا جاننے والا. علم نحو یعنی په علم نحو چې څوک پوهیږي. دا وګورئ ټوله مکه دی مونږ دا ویلی و چې اسم منصوب دی ته وایي چې یا مشدد ما قبل تینا کسره وي. تاسو دا وګورئ ټول کې همداسې دی یا مشدد ما قبل تینا کسره دی. وګوره فا د لاندې همداسې نحوي د لاندې وګورئ زیر دی نو دې ته اسم منصوب ویل کېږي. اوس دلته مخکې فرمایي ذیل میں نسبت کی چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں. وی دلته نسبت دپاره څو ضروري قاعدې لیکل کېږي. دلته به اوس مونږ ته یو څو قواعد ښیي. الف اول نمبر یا اول الف مقصورہ جب کلمے میں تیسرے یا چوتھی جگہ واقع ہو. وی الف مقصورہ چې کله د کلمې دریم یا څلورمه زی کی واقع شي واو سے بدل جاتا ہے نو دا الف مقصوره بیا په واو سره بدلیږي. تاسو اوس مثال کې وګورئ بیا به پوهیږئ. عیسی عیسی دا الف مقصوره ده. دا وګورئ یا چې دی یا دا په سویم ځای کې واقع دی عین یا سین څلورم کې. نو دلته وی چې جب کلمه میں تیسری یا چوتھی چې دریم یا څلورم کې دا واقع شي نو دا به په څه باندې بدلیږي یا واو باندې به بدلیږي. نو دا دا وګورئ عیسی سے عیسویون. اوس وګورئ عیسی نه څه جوړ شو عیسویون. همدا کرنګي مولا دا وګورئ دا دریم ځای کې واقع دی یا الف مکسوره ده کنه یا چې دی په دریم ځای کې واقع دی
څلورم ځای کې واقع دی مولا. نو دې نه به مونږ څنګه جوړو مولویون مولویون. نو دا وګورئ دلته مونږ ته وی جب کلمہ میں تیسری چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے. وی الف مکسوره چې کله د کلمې دریم او څلورم ځای کې واقع شي نو دا په واو بدلیږي. دلته وګورئ څلورم ځای کې واقع دی نو واو باندې بدل شو. دلته مو ګورئ دلته په واو باندې بدل شو. اور اگر الف مکسوره پانوی جگہ ہو تو گر جاتا ہے. او چې کله د الف مکسوره دا په پنځم ځای کې وي یعنی دلته خو وی چې دریم یا څلورم ځای کې وي نو هلته خو به په واو باندې بدلیږي. دا وګورئ واو 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 دلته که نه. اوس دلته وایي چې پنځم ځای کې د الف مکسوره واقع شي نو هلته بیا دا غورځېږي. مثال ورکوي مصطفی مصطفی میم صاد طافه دا څلور یا دا پنځم الف مکسوره چې دی دلته پنځم ځای کې واقع دی نو دلته بیا وګوره واو باندې نه بدلیږي نو دا به څه شی کې غورځېږي. نو څنګه به وایي بیا مصطفیون مصطفیون بیا به دا مونږ داسې وایو. او دویم چې دی الف ممدوده الف ممدوده کے بعد والا حمزہ واو سے بدل جاتے ہیں. وہی الف ممدوده نہ بس وی پس والا حمزه چې دی اب په واو سره بدلیږي. لکه مثال ورکوي سماء دا وګورئ سماء سے سماویون. اوس وګورئ دا سما ده که نه اخره کې حمزه ده نو دا په څه باندې بدل شو دا په واو باندې بدل شو. دا وګورئ حمزه ده که نه حمزه دا په واو سره بدلی. ګوره سماء سے سماویون سماویون. اور بیضا دا وګورئ حمزه ده که نه الف ممدوده نو دا په څه باندې بدلیږي دا په واو سره بدلیږي. دلته مونږ وویلو دا وګوره بیضا نو بیضاویون بیضاویون. हाँ उस मख की फरमाई دریم नंबर. उस دریم फ़ायदा दा करना जब اسم में याई मुशद्दद पहले ही से मौजूद हो. वही چې کله په اسم کې याई मुशद्दद مخکې نه موجود وي وहाँ याई نسبت लगाने की ضرورت नहीं होती. وی الته د याई نسبت لګولو ضرورت نه وي چې مخکې مونږ ویلې چې اسم منصوب ته نه جوړیږي نو याई مشدد ما قبل کسره به وي. نو دلته اوس فرمایي چې کله याई مشدد مخکې نه موجود وي یا याई نسبت लगाने की ضرورت नहीं نو الته د याई نسبتي لګولو ضرورت نشته ځکه چې دلته مخکې نه موجود دی. لکه شافعیون شافعیون ایک امام کا نام ہے اور شافعیون مذہب شافعی رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں. شافعی د امام شافعی رحمه الله دا د امام نوم دی. او بل دا د چې کم کس د امام شافعی رحمه الله په مسلک باندې وي نو هغه ته هم شافعی ویل کیږي. نو دلته وګوره مخکې نشته نو دلته ضرورت نشته چې ته دا بل روڑی. ځکه وی چې جب اسم میں یای مشدد پہلے سے ہو وہ چې کله په اسم کې یای مشدد مخکې نه وي دا وګوره موجود دی یای نسبت لګینې کی ضرورت نه وي دلته اوس بل یا لګولو نسبت دپاره ضرورت نشته دی. نو دا فواید مونږ ته مصنف فرمایي. اوس بل فرمایي څلورم نمبر جب اسم میں تائی تانیس ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے. وی چې کله په اسم کې تائی تانیس وي او په نسبت په وخت کې غورځېږي. لکه مثال ورکړی کوفتون کوفتون سے کوفیون. اوس وګورئ دا کوفتون دی دې نه چې دغه جوړیږي نو څنګه به جوړیږي کوفیون. دا وګورئ کوفیون دا وګوره تائی تانیس و که نه دا تائی تانیس دی کوفه تون. جب اسم میں وی چې کله په اسم کې تای تانیس وي نو د نسبت په وخت کې دا تای تانیس چې دی دا تا نو دا به غورځېږي. دا وګورئ بیا مثال ورکړی دی کوفیون کوفتون نه کوفیون شو. دا وګوره هلته چې یا و کوفتون نو هغه غوزار شو نو کوفیون شو. همدغه رنګې مکتون دا تا وګورئ دلته نو دلته هم دا تا به دا غورځېږي چې کله مونږ نسبت کو. لگا مکیون مکیون. ایسی ہی جو اسم فعیلتن او فعیلتن کے وزن پر ہو اس کے تابع گر جاتی ہے. وی چې کله دا نسبت کله چې دا اسم دا فعیلتن او فعیلتن په وزن باندې وي وی دا هغه تاب هم غورځېږي هغه تا هم غورځېږي. لکه مدینه
تن په وزن د فعیلتن دی. اور مدینتن بیا مدنیون، داسې به نه وایي مدینتیون، داسې نه، دا تا به غورځېږي. نو مدینتن مدنیون. همدارنګې جوهینتن په وزن د فعیلتن دی، نو جوهینتن سے جوهنیون، داسې به جوهینتیون، نه دا تا به غورځېږي، نو داسې به وایي جوهنیون. او پنځم فایده چې ده جو اسم فعیلن کے وزن پر ہو، وہی چې کم اسم د فعیلن په وزن باندې وي، اس کے آخر میں یاء مشدد ہو تو پہلے یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے. و دلته فرمایي چې کم اسم فعیلتن په وزن باندې وي، د هغې په آخره کې یاء مشدد وي مخکې نه، نو دا یا مشدد مخکې نه وي او هغه اسم د فعیلن په وزن به وي. و یا کو دور کر کے، و یا به مونږ لرې کو، واو سے بدلیں گے، واو سره به مونږ هغه بدل کو. اور واو سے پہلے فتحه دے کر آخر، و واو نه مخکې به مونږ فتحه ورکو او آخر میں یا نسبت لگا دے، و آخره کې به یا نسبت لگو، جیسے علیون. دا وګورئ علیون، دا په وزن د فعیلن دی. نو دلته مونږ ته ویلي چې کله په دې په وزن باندې وي نو یا مشدد ہو تو وی چې یا مشدد وي، دا وګوره، تو پہلے یا کو دور کر کے، وی پہلے یا به مونږ لرې کو، واو سے بدلیں گے، واو سره بدل کو، دا وګوره واو سره بدل کړی دی. واو سے پہلے فتحه دیں گے، واو نه مخکې به مونږ فتحه ورکو، دا وګوره واو دی هغه نه مخکې فتحه ورکا. نو یا نسبت لگا دیں گے، و یا نسبت به مونږ ولګو، جیسے اوس مثال ورکوي علیون نه علویون شو، دا وګورئ واو مو لګو، هغه نه مخکې فتحې مو ورکا. همدارنګې نبیون سے نبویون، نبیون سے نبویون ته جوړیږي. او شپږم نمبر فائدہ اگر یا، وی اگر کا یا چوتھی جگہ بعد کسرہ کے واقع ہو، وی اگر کا دا یا چې وی دا څلورم ځای کې واقع وي پس د کسرې نه، نو یا کو حذف کرنا اور واو سے بدلنا دونوں جائز ہے. وی بیا یا حذف کول او واو سره بدلول دا دواړه جایز دي. مثال ورکوي دهلی، دا وګوره دهلی، دهلی ته وی، دا په انډیا کې یو ځای نوم دی، یعنی دهلی. دهلی سے دهلیون، دا وګورئ دهلیون یا دهلویون. نو دلته وی چې دا یا چې وي دا څلورم ځای کې وي او دا څلورم ځای کې پس ته کسرې نه وي، یا چې وي څلورم ځای کې وي او پس ته کسرې نه وي، دا وګورئ څلورم ځای کې دی او پس ته کسرې ده نه دی. نو بیا څه وی؟ وی که یا څلورم ځای کې وي پس تا کسرے نوی، نو یا کو حذف کرنا اور واو سے بدلنا دونوں جائز ہے. و یا سره بدلول، دا وګوره یا سره بدل کړی دا، او یا واو سے بدلنا دلته واو سره کړی دی، وی دا دواړه جایز دی. دا وګورئ دهلی سے دهلیون، دا وګورئ، او یا دهلویون، دا واو سره هم دا کړی دی، دا دواړه ورته جواز لري. او بیا اوم نمبر فائدہ چې دا اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا، وی که کم اسم په آخره کې حرف اصلی حذف شوی وي، حذف کړی شي، تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے. وی دا نسبت دا کله چې نسبت کیږي نو دا به واو چې دی یعنی دا کم شی ته حذف کړي کم حرف هغه واپس راځي، لکه اخن سے اخویون، اخن سے اخویون ہے، نو اخویون اخوونو دا سے اصل کې، نو دا وګورئ دا واپس بیا راځي، اخون چې دی په اصل کې اخوونو. نو دا یای نسبت مونږ ولګو، نو ما قبل مونږ کسره کا، نو اخویون جوړ شي، ابوون ابویون. نو همدارنګې دلته فرمایي چې کله د اسم په آخره کې حرف اصلي حذف شي نو د نسبت په وخت کې هغه کم اصلي حروف چې تا حذف کړي هغه به واپس راځي، ابون ابویون بشي او دمون دمویون بشي، دمون دمویون شو. نو دا اوم نمبر فائدہ وا. اوس او اتم نمبر فائدہ دا فرمائی بعضی الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے. وہی بعضی دا الفاظ و نسبت خلاف قیاس راضی، لکہ جیسے نورن سے نورا
نیون، نورن نورانیون، حقن حقانیون، رای سے رازیون، بادیتون سے بدویون. نو دا وګورئ یو څو اته فایدې د اسم منصوبې مونږ ته بیان کړه. نو انشاءالله امید لرم چې تاسو په دې سبق باندې به پوه شوي یئ. الہ العالمین دې وکړي چې تاسو زموږ په سبق باندې پوهیږئ. نو تاسو ته یو گزارش او التماس دا دی چې کم د درس نظامی سره وابسته خلک دي تاسو کولی شئ چې هغوی ته هم شیر کړئ چې فایده عام شي، چې څومره اجر او ثواب. نو امیدوار د رب العالمین نه مونږ هم یو چې الہ العالمین تاسو ته هم دومره اجر او ثواب درکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.